अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिऊन څنګه یې ښه؟ الله هم روغ جوړ خوشحاله آباد او حاد لره. تاسو ته نن د استغفار یو بهترینه وظیفه ذکر کوم چې د استغفار فایدې څه دي، دنیایي څه فایده ده، د آخرت څه فایده ده. الله رب العزت په استغفار باندې څه ورکوي؟ ډېر بهترین وظایف دي او استغفار ډېرې زیاتې بهترینې فایدې دي. نو دې وجې نه زه دا غواړم چې ستاسو مخکې دغه فایدې هغه ذکر کړم. د هغې نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول ذکر کړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول څه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په ورځ کې 100 کرته هغه استغفار ویم. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکینی ګناهونه او وروستني ګناهونه دا ټول الله رب العزت معاف کړي دي، معصوم دی. لیکن دای باوجود هم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه استغفار هغه 100 فیرې وویلې. بل یو روایت کې راځي چې 80 نه زیاتې فیرې زه هغه استغفار ویم. حدیث مبارکه کې راځي، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی. فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک استغفار وي، استغفار همیشه دپاره، نو الله رب العزت به د هغه تنګي ختمه کړي. یو سړی وایي زه کور کې تنګ یم، بچو سره تنګ یم، زندګي مې تنګه ده، نو دغه تنګي به د استغفار په ذریعې سره ختمه شي. ول دا چې د استغفار په ذریعې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د غم به ختم شي. د هر وخت په ټینشنونو کې دی، په غمونو کې دی، نو دغه غمونه او دغه ټینشنونه به الله رب العزت د استغفار په ذریعې سره ختم کړي. او رزق الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حیث لا یحتسب، الله رب العزت به داسې ځای نه رزق ورکړي چې د ګمان به هم نه وي. دا د استغفار څومره لوی فایدې دي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ابو داود شریف کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی. حسن بصری رحمت الله علیه یو محدث دی، یو نیک انسان دی. هغه ته یو سړی راغی او چې زما بچی نشته، ما څه وظیفه راکړه. هغه ورته چې استغفار وایه. بل یو کس راغلی وایي زمونږ په ځای کې باران نه کېږي، وایي ما له وظیفه راکړه. هغه ورته چې استغفار وایه. بل وایي چې زه غریب یم، ما له څه وظیفه راکړه، نو ورته استغفار وایه. چې څوک به راتلل ورته به استغفار وایه. یو شاګرد ورته چې صاحب وایي تاسو نور څه زده دي، کونړ چاته وایي چې استغفار وایه استغفار وایه. نو حسن بصری رحمت الله علیه هغه ورته چې قرآن کې الله رب العزت په استغفار باندې 2 وعدې کړي دي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. سو الله رب العزت استغفار وغواړئ، انه کان غفارا. هغې سره الله رب العزت ستاسو کې بخښنه وکړي. یرسل السماء علیکم مدرارا. د استغفار په ذریعې سره به الله رب العزت تاسو باندې د اسمان نه د شیبو شیبو باران. ویمددکم باموال، او سیوا به کړي ستاسو په دې سره مالونه، وبنین، او که زامن مو نه وي الله رب العزت په دې په ذریعې سره زامن به درکړي.
ويجعل لكم جنات او وګرځي ستاسو لپاره باغونه، باغ نه باغونه به ستاسو لپاره وګرځي. ويجعل لكم انهار او ستاسو لپاره نهرونه وګرځي. یعنې مطلب دا چې دونه ځمکې به درکړي چې نهرونه به پکې جاري. ما لكم لا ترجون لله وقارا، او څه شوي دي چې تاسو د الله نه څه عزت نه غواړئ. مطلب دا چې تاسو ته عزت هم درکړي د استغفار په برکات سره. نو استغفار دا ډیره بهترینه وظیفه ده. قرآن کې به الله رب العزت دغه اووه وعدې کړي دي. یو خو به مغفرت وکړي، دویم کو نه د اسمان نه کو باندې الله رب العزت د خیر او د برکت بارانونه راوړي. دریم الله رب العزت به مالدار کی، مال به درکړي، او اولاد به درکړي. بیا نارینه اولاد به الله رب العزت درکړي، او باغونه به درکړي، او نهرونه به یعنې ځمکې به درکړي، او نهرونه به درکړي، او الله رب العزت هغه به درله په دنیا کې عزت درکړي، په آخرت کې به هم عزت درکړي. دا د استغفار هغه فایدې دي. نو استغفار هغه د انسان هغه ډېر وي. د استغفار په ذریعې سره الله رب العزت خوشحالېږي. او استغفر الله که یو سړی نور څه نشي نه استغفر الله ویلی شي. استغفر الله دا استغفار دی. که یو سړی وایي چې زه لږ غټ استغفار وایم، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دغه استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه، او یا دا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نو دا استغفار دی. په دې کې هر یو وي نو الله رب العزت به دغه انسان په دنیا کې خوشحاله زندگی به ورکړي، د عزت زندگی به ورکړي، د عمل د مال دولت هغه ټینشن به ورته الله رب العزت به مال او دولت هم زیات ورکړي، او عزت به هم ورکړي، او په آخرت کې هم الله رب العزت چې د بخښنه وکړي. نو هلته په آخرت کې به هم عزتمند دي، په دنیا کې به هم عزتمند دي.